السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته یو ډېر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم. د دې اپلیکیشن په تورو موږ تاسو په خپل موبایل کې داسې بټن زیاتوا شو چې موږ ورته په هره ورځ کې ډېر زیات ضرورت لرو. د دې اپلیکیشن په تورو دوستانو موږ تاسو کولی شو چې د دنیا هر رنګ ژبه په پښتو کې ترجمه کړو، پښتو هر رنګ ژبې ته ترجمه کړو. نو دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. په دې کې به ستاسو دا اپشنې ډېرې زیاتې د خوښې وړ وګرځي. د ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ دوستانو. په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. د دې اپلیکیشن لینک به دوستانو تاسو ته په یوټیوب چینل کې په ډسکرپشن کې ملاو شي. ډسکرپشن دوستانو دلته کې تاسو ته ټایټل ښکاري، په دې باندې چې کلیک وکړئ. لاندې به ما ورته لیکلی وي ایپ لینک. همدارنګه که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک نه ګورئ نو د فیسبوک مینوالو لپاره به زموږ په پیج کې دلته کې په ټایټل باندې یو لینک وي چې په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو ورځو همدې طریقې ته چې څنګه کولی شو. دلته کې به زه تاسو ته در وښیم چې دا څنګه کار کوي. دوستانو کله مو چې تاسو واتساپ یا میسنجر یا بل ځای کې تاسو ته په انګلیش باندې میسیج راشي، تاسو څنګه کولی شئ چې هغه میسیج ترجمه کړئ. دلته کې ګورئ د دې بټن پرېښودو سره زموږ هغه میسیج پښتو ته وغوښتو. همدارنګه تاسو کم میسیج چې لګئ دلته کې که موږ تاسو ولیکو، په دې طریقې سره دوستانو موږ یو میسیج ولیکو په انګلیش کې. هغې وروسته دا بټن راوړو، دلته کې په دې لیکنه ونیسو. نو دلته کې تاسو ته ښکاري چې هغه لیکنه چې کوم دو هغه پښتو ته ترجمه کړي چې په اسانۍ سره بیا موږ د انګلیش لیکنه په پښتو کې ورلېږلی شو. همدارنګه که چېرته دلته کې تاسو پښتو ولیکئ نو انګلیش ته یې واړوئ په دې باندې، بیا یې ورته ولیږئ. که څه غلطي وي پکې هغه ته هم وبساشئ. نو دا اپلیکیشن ډېر زیات خوندور کار کوي. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته ډسکرپشن یا په فیسبوک کې په ویډیو ټایټل باندې میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو ډاونلوډ کړو نو د دې طریقه زه اوس در زده کوم چې دا څنګه کار کوي. دوستانو کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا به تاسو د ان کولو سره به تاسو ته په دې طریقې سره یو سټارټ بټن درکړي. په دې سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته دوستانو په دې طریقې سره راځي. نو دلته کې تاسو د کومې ژبې انتخاب چې کول غواړئ هغه کولی شئ. لکه موږ دلته کې ورته پښتو انتخابوو. پښتو انتخاب وروسته په دې ډن اپشن باندې به کلیک وکړئ. په ډن باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې تاسو ته په دې طریقې سره راشي. په دې اپ کې کله مو چې دا اپ آن کړو دلته کې هم تاسو په ښایسته طریقې سره د هرې ژبې ترجمه په پښتو سره کړای شئ لکه څنګه چې تاسو ته لاندې ښکاري. د دې اپ څخه تاسو انګلیش هم زده کولی شئ. دلته کې بیا تاسو ته داسې بټن درکوي. تاسو ته به ښکاري په ټرای اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به اول اپشن چې کوم دی سټارټ اینډ بیکګراوند دا ورته الاو دی. نو په دوهم اپشن چې کوم دی دلته کې تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دا به په دې طریقې سره الاو کړئ. بیک بټن سره به راشئ. بیا په دې اولنی اپشن باندې هم کلیک وکړئ. دا هم ټیک دی. دلته کې په دریم اپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک کولو سره به دوستانو په دې طریقې سره که چېرته ستاسو په کوم ځای کې لاندې راشئ د هغه اپ نام به وګورئ. لکه زما په موبایل کې دلته کې چې راشو نو د زما د دې اپ نام تاسو ته ښکاري. په دې اپ نام باندې به کلیک وکړئ. داسې اپشن به وي دا به ستاسو په موبایل کې آف وي. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به لاندې تاسو ته الاو اپشن درکړي. په الاو باندې به کلیک وکړئ. د دې اپلیکیشن دوستانو دا کار و دا ختم شو. په سټارټ اپشن باندې کلیک وکړئ. په سټارټ باندې کلیک کولو سره به دلته کې تاسو ته یو بټن راپیدا شي. د دې بټن راپیدا کېدو سره به دوستانو دا بټن ستاسو په موبایل کې وي. په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته کې لینګویج اپشن درکوي. تاسو ته به ښکاري په لینګویج اپشن باندې کلیک وکړئ. په لینګویج اپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته ښکاري په دې کې پښتو انتخاب دی، دلته کې انګلیش انتخاب دی. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې به تاسو راشئ انګلیش انتخاب وکړئ. نو انګلیش دلته کې ګورو چې انګلیش په کوم ځای کې دی. بره ولاړ شو. نو دلته کې چې موږ لاندې راشو ای اپشن ته انګلیش انتخاب وکړو. د انګلیش انتخاب وروسته به
دلته کې پښتو په خپله انتخاب شو دوستانو. هغې وروسته به واپس راشو. کله چې تاسو ته څوک میسیج وکړي، د میسیج وروسته په میسنجر کې وي، هغه که په بل ځای کې وي، تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هغې ترجمه کولی شئ. مثلا دلته کې دا بټن تاسو ته ښکاري چې تاسو ته څوک میسیج رسیند کړي، نو په هغې باندې دا بټن پرېږدئ، تاسو ته به هغه ترجمه کېږي. همدارنګه که چېرته تاسو دلته کې پښتو ولیکئ، لکه زه تاسو ته اوس لیکم تاسو څنګه یئ، یا داسې طریقې سره چې کله ولیکئ پښتو په صحیح طریقې سره لیکئ، نو د هغه باندې د بټن پرېښودو سره به دوستانو که ستاسو نیټ لږ صحیح وي، نو هغه به تاسو ته ترجمه کوي. لکه مثلا دلته کې موږ په صحیح طریقې سره لیکو، نو اوس یې بټن پرېږدو، دا به په دې طریقې سره انګلیش تړوي. بیا تاسو کولی شئ چې پښتو د یو انګلیش کس سره په تاسو که انګلیش زده هم نه وي، تاسو کولی شئ چې هغې سره خپلې میسیج وکړئ. نو دا و د دې اپلیکیشن کار. که چېرته مو دا خوښ شوی وي، هیله در څخه کېږي د فیسبوک څخه دا ویډیو حتما در سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو، د الله په امان.